بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الجنوب ينام قبل ان يغتسل. وبالسند المتصل منا الى امام الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا همام قال حدثنا ابو بكر بن عياشي عن الاعمش عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب ولا يمس ماء. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع بن سفيان عن ابي اسحاق نحوه. قال ابو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا قبل ان ينام وهذا صح من حديث ابي اسحاق عن الاسود. وقد روى عن ابي اسحاق هذا الحديث شعبة وثوري وغير واحد ويرون ان هذا غلط من ابي اسحاق. باب في الوضوء للجنوب اذا اراد ان ينام. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ان ينام احدنا وهو جنوب قال نعم اذا توسع. وفي الباب عن عمار وعائشه وجابر وابي سعيد وام سلمه رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى حديث عمر احسن شيء في هذا الباب وصحه وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينه. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا اراد الجنوب ان ينام توضا قبل ان ينام. پرون د غسل په متعلق کې خبره وا. اوس دا چې دغه جنوب د جنابت په حال کې ویده کیږي یا د جنابت په حال کې وروسته را روان د خوراک کوي جنابت په حال کې دووري بیا جماع کوي دا ټول احکامات د یوې قبیلې نه دي. اول روایت کې ام المؤمنین وی چې حضرت پیغمبر علیه السلام به کله د جنابت په وخت کې ویده کېدو خو ورسره دا مزید تکیم دغه روایت کې چار ذکر کړی دي چې ولا یمس ماء او به بخي مسکول نه چې بخي مسکول نه دا معنا وکونو تعرض راځي. په دوم روایت کې بیا څه راځي ام المؤمنین وی چې حضرت پیغمبر علیه السلام به د خوب نه مخکې او داس کوو بیا ویده کېدو. دوم باب کې صحابي مبارک د پیغمبر علی السلام نه پوښتنه کوي حضرت عمر فاروق چې کومګه په اول د شپه کې د خپل بیبي سره جما وکړو د جنابت په حال کې ویده کېدای شو کنه غسل به دستی کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته او ار یو د تاسې چې د جنابت په حال کې ویده کېږي ویده کېدای شي خو اذا توسع چې کله د اودس وکړي چې کله اودس وکړي. اوس دا چې سړی جنوب د جنابت په حال کې ویده کېږي یو عضو لغوي ده چې استنجا ویل او موضع د پلیتی کورونو شایان نجس شو دغه منزل او د لاسو منزل دی وای صرف یو دغه عضو لغوي ده چې استنجا موضع د ازیه او لاس پر منزل دی. یو عضو شرعي ده چې کامل او داس د منځ په حیثیت باندې ده. نو دا سړی چې ویده کېږي چې دا راغلی دی چې د جنابت په حال کې ویده کېږي ویده کېدی شي خو چې کله اودس وکړي کوم اودس مراد ده عضو لغوي مراد ده که عضو شرعي مراد ده. بیا دغه عضو واجب ده که مستحب عمل ده. نو دواړه قول دي. اصل کې ښه تحقیق داده چې وای درې مقامات ذکر شي. بهتره تر ټولو نه غوره حال داده که په اول د شپې کې سړی جما وکړه د خوب نه مخکې د جما په د دستی غسل هم نه کوي. دستی متصل غسل موجب د مرض ګرځي. څه ساعت اوت هغه حرارت بدن چې په جوش راغله بیرته کېناست حال عادي نورمال حال شو غسل چې کی هغه وخت بیا کړی شي. بهتره دا ده چې د غسل په حال کې ویده شي غسل وکي بیا ویده شي تر ټولو نه غوره. دوم مقام بیا دا ده چې شرعي اودس وکي مکمل بیا ویده شي. دریم مقام دا ده چې استنجا وي مواضع د ازي صفا کې بیا ویده شي. دا ادنا مقام چې نفس استنجا وي تر دغه نور پورته چې اودس شرعي وکي دا تر یغه نه پوغه مقام
تر یغ نه پورته غسل چې مکمل غسل وکړي د خوب نه مخکم دغه حکم ده د خوراک نه مخکم دغه حکم ده جنابت په حال کې خوراک کړی شي کم از کم لاس خو دې پرېمینځي استنجا خو دې ووایي که نه تر دغه نه بهتره چې اودس وکړي تر یغ بهتره دا ده چې غسل وکړي د دوواري جما هم حکم دغه ده چې سړی د خپل اهل سره جما وکړي بیا چې اراده د دې و چې دوواري جما وکړي وایي کم از کم استنجا خو دې ووایي مخایا د نجس عورت دی وای نه داخلي چې په اثر بیا په اولاد کې راځي عورت د نجاست په حال کې نه داخلي کم از کم استنجا خو دی وای تر دغه نه پورته مقام دا ده چې اودس وکي تر یغه نه بهتره مقام دا ده چې غسل وکي که دواري جما اراده وم چې واره غسل وکي په کامل طهارت بیا جما وکي نو که خدای پاک علوق پیدا کو هغه اولاد کې به اثر د طهارت کامل وي خو دغه بهتري تعبیر چې ما وکړ دغه نه د عام علما او مسلک ثابت شو چې دا استحبابي محکم ده وجوب نشته اهل ظواهر صرف هغه په دغه باندې دي چې د خوب نه مخکې او داس واجب ده بیا او داسنه سړی نشوي د کده ولی یو حدیث مبارک راغلی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د جنابت په حال کې ویده کیږي نو اودس باید وکړي که اودس ونه کی او په داشپه کې دته کېدای شي چې مرګ راشي بیا به ملائکه د رحمت نه ورته راځي یو روایت کې راغلی چې جبرائیل علیه السلام به بیا نه ورته راځي یو روایت کې داسې راغلی ملائکه نه داخليږي هغه کور ته چې په کومه کوټه کې سپی وي هغه کوټې ته چې په هغه کې بوتان وي خو یو روایت کې وای دا مس راغلی هغه کوټې ته چې په هغه کې جنوب وي دا چې د خدای د رحمت ملائکه بنديږي دا معلومیږي چې ګناګار ده ګناه خو الته د چې فرضي او لازمي حکم پرېږدي نو غسل معلومیږي او داس چې دا لازم ده واجب ده فرض ده چې دا بکې کدی ونه کړو ګناګار شوي ملائکه ناراضي خو جمهور علما دا وی چې نه دغه حکم د استحبابي د او داسه کولو واجبي نه ده ولې که او داس وهم کې دای تا خبر در سره اومنو د جنابت نوځي بیا څه پیدا شو جنابت په حال کې توې ملائکه نه راځي خو چې اودس وکم په اودس باندې خو د جنابت نه وځي نه ترڅو د غسل نه کړای بیا ته په اودس ول خلاص بوله چې اودس واجب ده اودس پکې بس اودس وکړو بیا مشکل نشته خو په اودس خو د جنابت نه وځي او هغه وعد چې کوم کوټه کې جنوبي ملائکه د رحمت نه ورځي دا وای دی او چا په باب کې د مطلقاً نه ده دا دی هغه جنوب په باب کې دا چې وخت په جنابت کې د عادت وي همیش په جنابت کې وخت لري تهاون په غسل کې حتی کله د سحر المنځه وخت په د باندې راشي د جنابت په حال کې وي دا وعید دیغه په باب کې ده کني د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په متعلق کې د ام المؤمنین پښتنه د درې شانو شوی حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې جما په اول د شپه کې وکړه غسل کوو کنه په بي غسل مې د کېدو دا ورته دواړه کله غسل پیغه وکړه کله په اخر کې لکه هغه مخ کې چې موږ تاسو ویل قرائت د شپې په منځ کې په زور ویلې کسوکا د وی دواړه کله په زور ویلې کله سوکا ناغه صحابي خوشالي کار کوي چې خدای پاک په دین کې توسع راوستل ده پر اخیر راوستل تخیر خوشته خو افضل مقام دا ده چې په غسل ویده شي د دغه وجنه کومو تاسو فکر وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باب کې معبل ورځ ویلې چې د شپې د تهجد نه بعد کله به اراده د جما وا اغلبا په داسې وخت کې جما کوله چې شپه په جنابت کې په دې تیر نه شي دا معنا نه چې په اول د شپه کې جما نه ده کړي دا معنا وای نه خو غالبا دا ذکر چې حق د علام او قدم عبادت تهجد یو کې خلل را نشي دیغه نه بعد به جمع کوله غالبا به پیغه کې کوله چې شپه په جنابت کې نه اوس نو راځو دغه ځای ته چې د اول باب کې دا دوه حدیثه د ام المؤمنین راغله اول روایت کې وی چې نبی علیہ السلام به وید کېدو او هو جنوب ولا يمسما او دوم روایت کې دا وی انه کان يتوضا قبل ان ينام نو څوک چې ولا يمسما دا مدرج دی راوی دا وهم دا پراوی کې وید کېدو د جنابت په حال کې
حدیث تر دغه ځای پورې ده ینام وهو جنوبا خدا چې د نبی علیہ السلام عادت داو چې دای به اکثره په اوداسه وي د کېدو نو بعض خلکو د اوداسه خبره لازمه کړي خدلته ویل دي چې لا مسما دا روایت د دغه لپاره چې نه اوداس لازم نه ده نه لا مسما څوک چې نه تعرض نشته الته چې نه په دنه لا مسو شوی ده دا وی د کېدو وهو جنوب ولا مسما د مان مراد او بده غسل دي غسل نه کوو د کېدو د جنابت په حال کې او په دابل ځای کې ثبوت او د اثر راغی ثبوت او د اثر راغی چې په او د اثر د کېدو نه تعرض نشته غسل نه د کړي ام د شوی د شوی ده خو ما د ټول کله کله چې موږ ته امت ته توسع راشي خوراک چې سړی کيم دغه حکم ده چې خوب کيم دغه حکم ده او چې دواري او د جمعه کيم دغه حکم ده د مابین کې فرق نشته ما جاء في مصافحة الجنوب وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا ابن سعيد القطاني قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وجنوب قال فانخنست فاغتسلت ثم جئت قال فأين كنت وأين ذهبت؟ قلت إني كنت جنبا قال إن المؤمن لا ينجس وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال وعيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح قد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنوب د جنوب سړي د پاره د جنابت په حال کې مصافحه کول چاته لاس ور کول دا څرنګه دي حیض جنابت په ټول بدن کې نجاست حکمی راولي که حقیقي نجاست حکمی لاس په غره خو نجاست حقیقي نشته نو د حیض په حال کې هم لاس چاته ورکوي شي خزه د جنابت کې خو په لاس پورې نجاست حقیقي نشته د جنابت په وخت کې هم چاته لاس ورکوي شي حضرت ابو هريره رضی الله عنه وی چې نبی علی السلام د دسر ملاقات شو او حضرت ابو هريره جنوب و دوی بیا غلای انخناس غلای تر پشار شم او لاړم غسل مې وکړ چې راغلم راتور چیرې وی یا راتور چیرې لاړې چې ما زروم لید بیا چیرې لاړې ما ورته سیب زه د جنابت په حال کې وم نو غسل ته لاړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته المؤمن لا ينجس اوس په دغه حدیث مبارک کې د ترجمه الباب د ثبوت ده باب دا په مصافحه د جنوب کې او دلته دا وی چې د نبی رسول الله سره په مخه ورغلم زه د جنابت په حال کې هم نو تر پټ شوم غلې لاړم غسل مې وکړ در نه پیتنه وکړ چیرې لاړې ما ویل زه جنوبم غسل مې کوه دوه ویل چې مسلمان نه نجس کیږي نو ثبوت مصافحه قرآن غي نو وای بل روایت کې دا سره غري چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات شوم ماته لاس را کوستړې ما شم سره وکړه بیا مې په سوکا زه شرمېدم سوکا مې د لاس د لاس نه وېست او ځان مې مؤخر کو لاړم غسل مې وکړ نو پښتنه وکړه چیرې لاړې ما ورته ویلې چې جنوب د جنابت په حال کې د لاس تر کول ته مې مناسب ونه بلل درته ویل چې مسلمان خو نجس کیږي نه نو مصافحه روا ده مسلمان نجس کیږي نه بل روایت کې راځي چې مسلمان ته نجس مو وي مړ به کژوندای نجس ما بولای دغه په تقاضا باندې څوک وي چې مسلمان چې مړم شي بدن نه نجس کیږي ولې خو د نبی اسلام چې نجس ما بولای او څوک وي چې انسان حیوان دموي ده وجود کې وینه لري غویا او میګه اوخ چې موږ خروغ واخی روا ده الته خو چې دمه مسفوح ته جدا شي چې په خپل مرګ مړ شي به واخی روا ده ولې نجس شو دا وینه پکې تیت شوی نو مسلمان چې مړ شي دا خو څوک حلالای نه چې وینه تر جدا شي نو د دم وینه په بدن کې تیت شو بدن نجس ده نو غسل ورکول فرض دي خو خبره دی مؤمن وکړه چې مسلمان نه نجس کیږي
کافر څنګه د نجس ته کنه نو وی اعیان د کفار هم نه دي نجس دا ذات نه د نجس که نجاست حقیقي په لاس یا په پښه یا په کوم ځای پورې وو هغه خو که مسلمان وي هغه ځای نجس ده که کافر وي هغه ځای نجس ده نور ذات کافر هم نه د نجس او څوک یې چې نه نجس ده ولې خدای پاک انما المشرکون نجس الله وی مشرکین نجس دي نو د کافر وجود ټول نجس هغه په مقابل کې مسلمان نه نجس کیږي عام علما په دې دي چې آیان د کافرانو هم نجس نه دي خو چې خدای پاک ورته ویلي دي انما المشرکون نجسون د دغه نجاست نه نجاست عقیدوي مراد ده دې عقیده ډیره خبيثه ناپاکه عقیده ده او یا وای تعبیر په نجاست کفارونو ته شوی ده مبالغه ده په نفرت کې د کافر نه بدوسه ځان ساتي مين او محبت او دوستي باندې کوي چې حتی ورنږدې کېږي بم نه لکه د نجس شنه چې ځان ساتي دا ترک د تعلق ته تاکید په دغه کې چې مشرک نجس ته یعنی لکه ظاهره پلیتی چې وی پوره چې ظاهره پلیتی په چا پوری په ګند ککړی څوک ورنږدې کېږي مایل بم نه کوي ورسره نږدې تعلق ستړي ماشي او مصافحه او معانقه دا بم نه ورسره کوي وای دغه اشاره ده کني نور ذات کافر هم نه د نجس چې په لاس پورې نجاست نه یو دغه کافر او بو تلاس ور دی پیغو بو باندې او د سروا ده ذات خو نه د نجس نجاست خبره چې راغله د هغه د عقدي په لحاظ باندې ځکه هم په دغه مسله کې به راځي چې جمعه ته مشرک نه نوتای شي کنه نو البته باجی ایموي نشي نه نوتای ځکه خدای په کوی د نجس دي خو موږ مسلک دا ده چې نه په ذات کې خو نجاست نشته په بدن پورې خو نجاست نشته البته نبی عليه الصلاه والسلام د وفود د مشرکین د پاره په جمعه کې دینه خیمه درولې و یو مشرک حضرت سمامه دریش په جمعات کې تړل په مټه د جمعات پورې پس د دریش په اخلاص کو ایمان راوړ نو ذات کې نجاست نشته که نجاست هغه د عقدي په لحاظ باندې ده فهما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت أم سليم ابنة ملحانة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل قال نعم إذا هي رأت ما قد تغتسل قالت أم سلمة رضي الله عنها قالت لا فزحت النساء يا أم سليم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء إن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فانزلت عليه الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس رضي الله تعالى عنهم د خځې د احتلام مسله هم ضمناً اول ورځ د احتلام د سړي په باب کې ذکر کړ خو دلته صریحي باب د دې په باب کې ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها وی حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها د حضرت انس رضی الله عنه مور مبارکه راغله پیغمبر علی السلام ته او ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی خو ترک د حق نه کوي لازم د حیا سره ترک ته ځکه حیا خو جسمانی صفت ده هغه په الله کې نه راځي انقباض النفس عن القبائح چابل روز موږ تاسو د حیا تعریف کړی ده نو لازم دی غسره چا ترک ده خدای پاک حق نه ترکی دا خبرم د دغه د پاره کوي چې دا مسله پښتنه کې خځه شرمېږي خو مجبوریت کار کوي عذر ویلې رب کریم د حق بیان کوي نو زه مجبور یم د حق پښتنه کوم خځه باندې غسر شته چې دا په خوب کې د څه ویني لکه سړی چې ویني لکه سړی چې ویني دا دې ته څه معلومه لکه سړی وای دغه حال یا دی لیدلی و یا یې اورېدلی خبره خو د احتلام ډېر دي خو لیدل خو دا کونډه وه میړه یې درلود خو د حضرت انس رضی الله عنه مور ده میړه په کور کې احتلام شوی دی جامې مینځلې دي دا یې لیدلې دي په سترګو ځکه دا ویي چې که ښځه هم داسې څه وویني لکه سړی چې وویني په خوب کې آیا په دغه ښځه باندې غسل شته حضرت پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې او خو چې کله منی وویني اذا هي رأت الماء فلتغتسل چې انزال شوی وي منی خارج شوی نو دا دې غسل وکړي حضرت ام سلمہ رضی الله عنها قلت لها فزحت النساء
ما ورته ویل ښځې دې وشرمولې یا ام سلیم دا دې څنګه پوښتنه وکړه وایي یا خو طبعا ښځه په دغه پوښتنه شرمېږي د دې عادت دا ده چې دا حال پټوي اگر که هغې ته دیم علم په دغه خبره او یا دا ده چې پرون موږ وویلې چې ښځو ته احتلام کم پیدا کېږي او ازواج مطهراتو ته پیدا کېدو نه ځکه ورته ښځې دې وشرمولې دا دې څه وویلې او بل دا ده چې د احتلام دلیل د شهوت ده احتلام چې د چا کېږي ګورې د انسان چې کله کمزوری شي مریض شي احتلام یې ډېر کېږي تاسې خیال ده دلیل د شهوت اعصاب کمزوري شي نو د لږ شهوت برداشت هم نه لري معمولي شهوت لکه د جماع په حال کې چې کوم انسان کمزوری وي اکثره د دخول نه مخکې انزال وشي شهوت ډېر قوت کم نو چې سړی مریض شي سړی ستړی شي سړی د مرض او تکلیفو په حال کې وي خو شهوت خو شته خو شهوت کنټرول نشته د کمزورۍ د وجې نه احتلام ډېر کېږي نو دا خو دلیل د شهوت نو بیا خو دا معنی چې ښځو هم شهوت کېږي سړی ته داسې پوښتنه دې وکړه خو نبي علیه السلام ورته ویل چې او غسل په ښځه باندې هم شته اذا رأت الماء د ښځې د احتلام په باب کې چې احتلام یې وشو غسل چې شته آیا رؤیت ما شرطه که نه نو یو قول دا ده چې د بعضې ائمهو چې رؤیت ما نه ده شرط چې نفس احتلام یې په یاد و که اوبو موبو چې ونه لیدم غسل په دې باندې لازم ده خو لیکن وایي فتوا په دې قول ده چې نه د دوی دپاره هم رؤیت ما شرط ده هغه قول چې کوم علماو کړی چې د ښځې احتلام وشو که ما یې نه یې لیدلی هم غسل شته وایي هغه کنایه ده د انزال نه احتلام یې چې وشو احتلام دا معنی چې انزال یې وشو بیا که د باندې بدن نه یې راوتلی خوند پیدا شو ځکه پرون مو ویلي و چې مني چې وځي بشهوت وځي چې خوند پیدا شو د خوند په وخت کې انزال وشو نور یک طرف ته د باندې که ادراک ونه شي خو وایي نه بیا مختاره دا ده کله خو خوب کې دغسې حالات وي د خوب د کیفیت د خوند هم وي لیکن سړی هم راویښ شي په بدن باندې چینی وي چې په بدن چینی وي په یو صورتو کې بیا غسل نشته باب في الرجل يستفتو بالمرأة بعد الغسل وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن فريس الشعبي المسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأتي فزمنت إليه ولم أغتسل قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يستدفأ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة وبه يقول سفيان الثوري وشافعي وأحمد وإسحاق اوس مې مخکې وویلې چې د جنوب بدن چې نجس ته په نجاست حکمي باندې ده هلته مو والحائزو مو ویلې که د جنوب خولې په تاوه لګېدې پروا نشته د حایزې ښځې خولې چې په تاوه لګېدې هم پروا نشته ځکه ټول بدن خو یې نه ده نجس اوس لحاظه سړي د خپلې بیبي سره جماع وکړه او بیا د شپې سړی وختي جګ شو غسل یې وکړو ښځې لا نه ده کړی راغی د ژمي موسم ده سړی ده اوس دغه انسان چې ګرمیږي خو په ګرم لباس باندې او د موږ تجربه ده چې په لباس دومره زر نه ګرمیږي لکه د انسان سره چې یو ځای شي د انسان په وجود کې چې کوم حرارت ده ګوره دا برستن هم د تا نه ګرمیږي بیا تا ګرموي دا برستن خو خپله سړی وي خو تا د وجود نه ګرمه شي ګرمایشت ورشي بیا هغه چې ګرمه شو تا ګرمي د بدن ذاتي ساتي نو ډېر ګرمي د انسان په وجود کې ډېره ده نو ام المؤمنین وی نبی علیه السلام به کله غسل ته مخکې تر ما جګ شوی و غسل به وکړو بیا به داسې پیښه وه لمونځ به هم کړی و تهجد اوس غسل کړی دا د ژمي موسم تهجد هم کړي په لوڅ بدن باندې لوڅ دا بدن د ایمو غوندې کوټونه خو یې نه وه خو یو څادر یو لنګ به یو په دغه بدن مبارک باندې په دغه لباس کې لمونځ کړی ساړه نیولی چې ساړه نیولی ما ته راغی را سره څمرستو ما غسل نه ده کړی حتی ځان ته مې ښه رانږدې کړو غیږ مې ورکړه چې بدن مبارک کې ګرم شي پروا نشته ځکه دې په بدن کې خو نجاست نشته موږ تاسو ته وروسته بیا مسله د حیض کې را روانه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ساړه شوی راغی د ام المؤمنین سره په بړستن کې څملي هغه ورته چې زه د حیض په حال کې ماته د حیض عذر شروع شو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ورانونه دیم لوڅکا دا خپوي کوي او بیا په ورانو باندې خپل سینه مبارکه ورګدي بیا د پاسه لوري نه وایزه د سپور خبرګ شم چې کوز نه ورانونه شو به د پاسه نه ز شم چې زر ګرم شي ځکه په ټول بدن کې خو وینه نشته حیز پلیتی خو په د خاص محل کې ده نور بدن خو نه نجس کیږي نو هغه په خپل خځه سره ځان په هغه باندې ګرمول قبل الغسل د جنابت په حال کې چې د جنابت په حال کې دا پروا نشته باب التيمم للجنوب اذا لم يجد الماء وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان بن خالد الحزائي النبي قلابه عن عمرو بن بلدان عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب طهور المسلمين وان لم يجد الماء شسينا فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير قال محمود في حديثه ان الصعيد الطيب وضوء المسلمين وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد بن حزة عن ابي قلابه عن عمرو بن بلدان عن ابي ذر رضي الله عنه وقد روى هذا الحديث ايوب عن ابي قلابه عن رجل من بني عمرو بن ابي ذر ولم يسمه وهذا حديث حسن وهو قول عامه الفقهاء ان الجنوب والحيض ان لم يجد الماء تيمم وصلي ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان لا يرى التيمم للجنوب وان لم يجد الماء ويروى عنه انه رجع عن قوله فقال تيمم اذا لم يجد الماء وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق مخکې د غسل ته او داسه چې هغه د اختیار حال د اوبو په استعمال قادر د بیان کېدو اوس د طهارت اضطراري بیان کېږي چې تیمم د مجبوریت په خاطر باندې د اوبو په ځای چې خاور کوي دا تیمم د غسل په ځای کې هم صحیح کېږي که نه خبر په دې کې ده اصل د تیمم بحث نه ده تیمم بحث د بل مخ کې چپاڼه راوړو بیا به دغه په اخر کې بیا راځي تیمم او د تیمم شرایط خو بد به بیا الته ان شاء الله العزیز ذکر کوو خو د جنابت په وخت کې چې استعمال د اوبو ته قادر نه وي تیمم ویلی شي که نه دا اوس دلته دغه ثبوت کوي چې او حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې سعید الطیب خاوره پاکه مخ د مځکې پاک خصوصیت خاورې نه د شرط هر هغه شی چې په اور باندې نه سوځي نه ویلې کېږي یعنی نه یې کېږي نه ویلې کېږي اوس دغه مست یو سره په دا شیان دی ویلې کېږي لرګي واخه دي دا بیا یې کېږي نو چې نه ویلې کېږي نه یې کېږي بیا شګه ده که خاوره ده که چینه ده که رانجه دي که مرمر دیګه ده که ارڅ دي په دغه ټولو تیمم روا ده دا طهور د مسلم دی اگر که 10 کاله اوبه نه کې پیدا هم اوس اگر که 10 کاله هم پیدا نه کې په دا 10 کاله کې به مسلمان خامخا جنوب کېږي که به نه جنوب کېږي چې تیمم د تر 10 کالو د دپاره کفایت کوي نو خو په دا معنی که 10 کاله په استعمال د اوبو قادر نشو که جنابت و جنابت ازاله هم په تیمم کېږي لکه د بیا اودسیه ازاله چې په تیمم کېږي خو که جنوب د جنابت په حال کې اوبه نه کړې پیدا او د تیمم وایه په تیمم لمونځ وکړو غاړې خو خلاصې شوې لیکن بل وخت کې په اوبو قادر شو بیا به غسل کوي او کنه په تیمم هم داسې بدن پاک شو لکه په اوبو چې پاک شوی ده چې واره غسل وکړي بیا دواري اوبه دي بیا پیدا کړي غسل شته دلته وی چې نه دا تیمم لکه ساتر د حدث ته رافع نه شو لکه حدث یې پټ کړی و درې شپو پورې په موضع برسېره مسح کوي لکه پښه یې ساتلې ده د نجاست نه چې موده پوره شوه لکه نجاست دننه ور داخل شو بیا به موضع باسي پې به مینځي که به نه مینځي که نور اودس چې وي هم نو چې کله په استعمال د اوبو قادر شوې بیا به غسل کوي یو لمونځ دې په تیمامه کړی 2 دې کړي 5 دې کړي لاس دې کړي خو چې کله هم په استعمال د اوبو قادر شوې بیرته به بیا غسل کوي آینده لمونځونه دې بیا نه صحیح کېږي خو دلته بیا تعبیر وکړه چې خپل پوست ته د اوبو ورمسکي دا خیر ده د دغه دپاره خیر خو صيغه د اسم تفضیل ده دا بهتره ده تر هغه نه چې په تیمامه اکتفا کوي نو کې په تیمم باندې اکتفا هم جایز خو شوه دغه ځای نه خو بیا دا معلومیږي چې جایز خو هغه هم ده که هغه تیمم وایې او غسل نه کویم خو که غسل وکړي دا بهتره ده
نو جواب دا ده چې دلته اسم تفضیل په تفضیلی معنا نه ده، دا د زیادت معنا نشته پکې. داسې اسم تفضیل ده لکه پلانکی عالم د ترجیدار په دیوال کې علم شته، نو په بل جانب کې خیر بخښتانه داسې نه چې دا طریقه بهتره ده، نفس خیر خو په هغه کې هم شته چې په سړی له دې نه په اوبو په استعمالولو قادر شوې، خو بیا هم هغه اوبو تیمم باندې خو اکتفا کیږي نه، دا بخښتانه. دا د انسان هغه د زړه د اطمینان په خاطر د خیر تعبیر وکړه. دا چې سړی یو وارې د استنجا د اوبو سره عادت وي، بیا چیرې په دښته کې قضای حاجت وکړي لوټي استعمال هم کی، خو چې تر څو اوبو ته رسیږي سړی کوي چې ما کالي مې نجس شو، بدن مې نجس شو، زړه اطمینان نه کوي، کنه په تیګو مې اکتفا کیږي کنه کی، خو اطمینان نه راځي چې استنجا بالماء وکړه زړه مطمئن شي. په تیمامه باندې لمونځ یې کړی خو زړه کې شک او تردد ده، او چې غسل وشو دا شک خلاص ظاهر شو، دا ډېر بهتره ده دغه دپاره. نو تیمم د جنابت په حال کې روا ده. نور مسله وروسته هم ذکر کیږي، دلته لنډ دومره وی چې تیمم د جنابت او تیمم د حدث دیم دواړه یو قسم، صرف ضربتین دي، مخ مسه کول او لاسو مسه کول. د نور بدن حکم ساقط ده، داسې نه چې تیمم د جنابت لپاره به کالي باسي په خاورو کې ورغړې لکه حضرت عمر واقعه را روانه ده، ټول بدن سپیره کول نشته. تیمم د دواړو یو قسم ده، خو تیمم کې نیت دا فرض هغه خبره تم چې په یاد وي، نور خو د استحاض مسله ډیره خطر